تازه او نوې خبر د کریم صادق نوې پیغام شاسوار ته دا چې شاسوار ته څه وړاندیز کړی دی دا او دې ته ورته نورې خبرې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ ګرانه مینوالو السلام علیکم د پښتو ژبې پخوانی نامتو سندرغاړی شاسوار خان چې 2 کاله مخکې له سندرو توبه ویستله او د تبلیغ په لاره روان شو هغه په یو ویډیو کې 2 کاله مخکې ویل چې اوس ژوند بدل شو او د خدای نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغوښته او ویل چې نور به د دین خدمت کوي خو تازه پرون په یو ویډیو کې شاسوار خان ویل چې 2 کاله کېږي په تبلیغ کې کار کوي خو هیڅ چا هم پوښتنه ونه کړه او د اقتصادي مشکلاتو له امله یو ځل بیا غواړي چې سندرې پیل کړي هغه ویل چې لومړی د دین کار دی او ورپسې د دنیا کار دی نو هغه به دواړه کارونه کوي او خپلو مینوالو ته یې زیری ورکړ چې یو ځل بیا سندرو ته راځي په دې اړه د افغانستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړی تاج ملک عالم هم تبصره کړې ده چې د هغه تبصرې ته لاندې د افغانستان یو بل پخوانی لوبغاړی کریم صادق په خپل کمنټ کې لیکلي دي چې د الله د رضا لپاره له شاسوار سره هره میاشت 100,000 کالدارې مرسته کوي تاج ملک عالم په خپل دغه پوسټ کې لیکلي دي زموږ د کوزي پښتونخوا یو ورور شاسوار خان 2 کاله مخکې د سندرو ویلو څخه توبه وویسته او پاکه زندگی شروع کړه خو اوس یې ګیله کړې چې چا مې پوښتنه ونه کړه نو واپس د شیطان ملګرتیا ته ادامه ورکوم نو د الله بنده تا توبه د خلکو لپاره ویستې وه که د الله لپاره که د الله لپاره ونه د الله قانون دا ده چې هغه خپل بندن امتحان خامخا اخلي چې فرمای آیا خلکو دا ګڼلې ده چې یوازې به په همدومره ویلو پرېښودل شي چې مونږ ایمان راوړ او هغوی به ونظمویل شي نو وروره پام چې په ښه دې خویه نه شي او شیطان دې دوکه نه کړي الله باندې توکل وکړه ټول مشکل به دې حل کړي همت وکړه خو پخوانی لوبغاړی کریم صادق بیا د تاج ملک عالم په دغه پوسټ باندې ولیکل چې که د روزګار مشکل وي نو د الله د رضا لپاره هغه ته هره میاشت 2,000 کالدارې برابروي خو وروسته خپله خبره سمه کړه او ویل چې 2,000 ترې په تېروتنه کې لیکل شوي دي چې 100,000 کالدارې به ورته هره میاشت برابروي چې د هغه مشکل پرې حل شي اوس باید دا خبره شاسوار ته رسېدلې وي او یا به ورته څنګه ورسېږي دغه ویډیو شیر کړئ چې ورته ورسېږي نو دوستانو لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ